له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ویستلو په دوهمه څپه کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو ترڅنګ لغمان ولایت ته هم شاوخوا 200 کورنۍ راستنې شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د لغمان د کرغۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د راستنېدونکو لپاره یو پنډغالی جوړ شوی چې دمګړۍ لسګونه کورنۍ پکې میشتې دي. دلته راستنې شوي کډوال په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند شکایت کوي او له اسلامي امارته د سرپناه او د کاري زمینو د برابرېدو غوښتنه کوي. د افغانانو سره دغه ظلم شروع کړی ده کنه. اول دا ځل خپله راغله ما چې د ما مال حال خو بټ ټوله مال ته پاتې سو. چا نه سامان بس ګیرو څوک به بس انداسې هغه کړه په وهلو په ټکولو بس دی نه کتلې چې داسې اثرې دي او که نران دي بس بندي کولې او په ډېر بې شرمۍ سره خلک یې خپل افغانستان حکومت دا هیله کوو چې موږ سره مرسته وکړي ځمکه راته راکړي نغدیه راته راکړي. دلته نه یوازې د کورنیو مشران بلکې راستنې شوي ماشومان هم پاکستان کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند یادونه کوي او د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي. هلته افغانیان نیول لسي په لاره به مې ونیول ډایرکټ به یې رینجز ته واچول ویې به وړل هلته تاڼۍ ته او چې کور کې به ترې پټ شله ښځې به ورته ویل چې یو یا لک روپۍ راوړئ بس بیا هم درته ښځې درکوم چې چا سر به نه وي په صبر روان شله. ډېر ماشومان هم نیول هلته نه مکتب موږ ویل هلته هم کبال ټوله هلته ماما ډېر سخت حالات او خلک پولیسو نیول او وال او جیلو ته وړل بس خلکو په کورو به چاپې اچولې وړل به. په دغه پنډغالي کې میشتو کورنیو ته د خوراک څښاک د ورکړې ترڅنګ د روغتیا برخه کې هم د یو MD ډاکټر او قابلې په ګډون 6 تنه خدمات وړاندې کوي. د دغه میشغالي روغتیایي مسؤلین وایي هره ورځ په اوسط ډول له 15 نیولې تر 20 ناروغان ګوري چې ډېری پکې د پوستکي سینه بغل اسهال او بېلابېل ډوله ناروغۍ وخته دي. ورځ کې 15-20 مریضان دا راځي د کیمپ نه. هغه مریضان چې هغه موږ سره دلته امکانات وي نو موږ دلته تداوي کوو چې د هغې امکانات نه وي نو موږ سره د تروما سنټر چې کوم دام د هیلنټ د موسسې سره مربوط ده نو د هغه امبولانس شته نو موږ هغه ریفر سیستم لرو ریفر کوو. د لغمان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د راستنه شوو شاوخوا 200 کورنیو له جملې 600 کورنۍ اصلي مینو ته ستنې شوي او پاتې بیا په دغه پنډغالي کې میشت دي. دوی وایي چې اسلامي امارت د راستنېدونکو لپاره د سرپناه او کاري زمینو او بېلابېلو برخو کې د مرستو د ترسروي کلک هوډ لري. مهاجرین چې څوک راځي هغه هلته خیمې ورته لګېدلي هغه هلته میشت شوي دي او ورسره څنګ کې هغه خدمات لکه د صحت برخه ده همدارنګې خوراکي مواد دي چې هغې ته ډوډۍ ورکول کېږي او ضمن کې ورسره د اوبه دي همدارنګې هغه کوم ضروري اسباب چې دوی ورته ضرورت لري هغه په دغه کیمپ کې خدمات ترسره کېږي او هغه خلکو ته دغه خدمات وړاندې شوي دي. د لغمان والي وایي تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستندویه ادارې د راستنېدونکو کډوالو برخه کې مرسته نه ده کړې او ټولې اسانتیاوې پر دولتي امکاناتو برابرې کړي دي. دی وایي هڅه کوي چې د دغه کډوالو د اسانتیاوو لپاره له مرکزه نورې مرستې هم راجلب کړي. لکه څنګه چې په تورخم کې مهاجرین راځي ورسره کومک کېږي منظم دی ورسره به هملته کومک سوی خو بیا هم مهاجرین دلته چې اوسېږي باید دې ځای کې هم دوی سره کومک وشي دوامداره نو موږ به انشاءالله دې باره کې نور هم کوشش کوو چې دوی ته کومکونه په خپل وخت باندې ورسیږي او دوی هغه مشکلاتو سره مخامخ نه سي. آینده کې انشاءالله موږ پورته مقاماتو سره رابطه کوو مشرانو سره او هغوی به هم توجه دې طرف ته راړو. دغه ولایت مسؤلین وایي د راستنېدونکو کډوالو د دایمي مشت کېدنې لپاره هم هڅې روانې دي او د دغه ولایت په 3 ځایونو کې د خرګوټي جوړولو لپاره ځای ټاکل شوی او ټولې اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، لغمان.